بسم الله الرحمن الرحيم. مكي ده حروف وجه تسميه اغا بيان شو حرف تا حرف وليوي نموية كما مسمى ده حرف ده اغا پا اول كرازي يو حروف مباني دي يو حروف معاني دي نو نحو کې چې کله خلک د حرف تعریف کوي هغه وایي چې دا حرف ته حرف ځکه وایي چې دا په طرف کې واقع کېږي ځکه د هغې کار د معنی سي او مونږ کار چې دی هغه د ادا سره د تلفظ سره نو دلته مونږ دا خبره وکړه چې دلته حرف ته حرف ځکه وایي چې کوم نوم د حرف دی هماغه په اول کې راځي. اوس د دې نه وروسته چې دی تقسیم د حروف کو حروف دو قسم دي یو حروف اصلیه او بل حروف فرعیه. دا حروف اصلیه چې دي په دې کې بیا د اهل لغت ترتیب دا دی چې په دې ترتیب باندې هغه بیانوي الف با تا ثا تر اخره پورې یا پورې او د قراء ترتیب دا دی چې قراء د مخارجو په حساب صدا بیانوي لکه د حمزه ها دغه نه شروع کوي او د میمه پورې داسې ترتیب سره بیانوي او ځینې قراء داسې بیانوي چې د میم نه شروع کوي او حمزه طرف ته ځي او په دې کې یو ترتیب د ابجدو دی چې ابجده هو حطي کلمه هغه دا حروف د حساب د پاره بیانوي نو داغه ترتیب به بیل نو دلته چې کوم دی منګه الف با تا ثا په دغه ترتیب باندې ماشوم ته سفارم وایو او دارنګي دغه ترتیب باندې ماشومان فکرول غواړي ځکه چې ماشوم ابتداء د حروف دغه ځای نه پیژندل شي خو دلته بیا قراء د مخارجو په لحاظ څه بیانوي چې د حمزه ها د هغه ځای نه د مخارجو شروع کوي. نو حروف مایل په دوه قسمه دي یو ته اصلیه وي او بل ته فرعیه وي. حروف اصلیه ته یو څو نومونه وي عربیه فصیحه مفرده او هجایه حروف تهجی او حروف مبانی ځکه دینه کلمات جوړیږي. نو دا حروف عربیه چې کوم دي الف نه تر یا پورې دا حروف 29 حروف دي د جمهور قراء په نسبت باندې دا سری 29. یو امام د امام مبرد رحمه الله هغه چې نو الف ته مستقل حرف نه وي او هغه د الف چې دنه دا د حمزه مسهلی یو قسم دی او یا داسې وایي چې د الف چې دنه دا د فتحي ممتدع واده چې فتحه لګه راخله شي نو الف ته پیدا کیږي. خدا خبره وصی نه زکه چې دا رنګ یا د کسری ممتدع واده چې کسر لګه راکاږي نو یا ته پیدا کیږي او دا رنګ چې ضمه لګه راکاږي نو واته پیدا کیږي. نو خبره دا چې الف یو مستقل حرف دی او بل وجه دا چې دا حمزه او الف کله کله یو بل څه بدلیږي را بدلیږي لکه امنه کې حمزه بدل شوی په الف باندې دا رنګ نور ځینو کې نو چې کله دا یو بل څه بدلیږي را بدلیږي نو بیا مبدل او مبدل منه خو یو شش حال دا چې دې کې فرق دی. دا حروف مستقل حروف دي الف ځان لا او حمزه ځان لا. نو حروف فرعیه هغه چې اوس بیانېږي حروف فرعیه اته دي. د حفص رحمه الله د فارا هغه دا چې حروف فرعیه 15 دي الف مماله او دارنګه حمزه مسهله لام مفخمه او الف مفخمه او نون مخفات او زنه قراوي چې نه حروف فرعیه اته دي هغه په دې ترتیب باندې وای الف مماله حمزه مسهله لام مفخمه میم مخفات نون مخفات او نون مدغم با ادغام ناقص
صاد مشمم او یا مشممه چې ردی حروف فرعیو مخارج به ان شاء الله چې کله ټول حروف مخارج بیان شنه په اخره کې د حروف فرعیو مخارج بیانېږي چې رقم ځین ادا کیږي. الف ممالسه ته وایي اغه الف ته وایي چې باکه اماله شي لکه موږ مجریها کې ویلو. او حمزه مسهله اغه حمزه ته وایي چې باکه تسهیل کی چې دا مې راشه هوا. لام مفخمه اغه لام ته وایي چې کوم لام ډکلو سره کیږي لکه والله. او نون مخفات اغه نون ته وایي چې باکه یفاکی چې کله د نون ساکن تنوین درسه 15 حروف نه کوم حرف راځي. او دا رنګ میم مخفات د اخفاء ولا میم ته وایي. او نون مدغم پیغام ناقص اغه نون ته وایي چې کله د نون ساکن ادغام شوی په یا او کې چې هغه ناقص دی. او صاد مشممه دا چې دینو صاد د زا یا د ظا امیزه شور کوي چې دا فقرات سبعه کې به راځي قرای بیانوي. او یا مشممه هغه ته وایي چې په کسره کې اشمام وکړش کسره ادا شي په انضمام د شفتین سره لکه دا قراتونه کې راځي و اذا قيل لهم الا ما قد قويل للرسل نو دیتا صاد مشممه وایي. د دینه بعد ان شاء الله به تفصیل لمخارج او شروع کوو. وبالله التوفیق.